علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم بختنه کړې د چیرې د زمونږ په دې علاقه کې د مروجه قرآن خواني کېږي، ختم چې ورته وایي، ختمونه کېږي. دی خو دا په افغانستان کې نه د جناب علي دلته موږ سره هم شته دی، او د قرنګي پنجاب کې به هم دا ځکه چې دا څونه اردو فتاوی دي دې ټولو دا مسله لیکلې، یا دا د فتاوا شامي لیکلې، عالمګیري لیکلې، هندي بزازي لیکلې، بحر رایق لیکلې، نو دې معلومیږي چې دا مسله وړاندې نه را روانه ده. خو زه بهرحال دا یو مشترک عمل دی، یو مروج طریقه ده. نو مطلب د دې شرعي حکم څه دی، او اصل کې د پوښتنې مقصد دا دی چې قرآن مجید کې یو آیت دی، الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. هغې کې د انصات حکم راغلی، انصات چپ پاتې کېدلو ته وایي او بل چا ته غوږې ښودو ته وایي، او په دې کې خو ټول لګیایي، نو په دې کې غوږې ښودل نشته. جناب علي اوله مسله چې دا تاسو کومه کړې ده، قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نو تاسو به امام نووي چې راواړوئ که دا مسله باقاعده طور سره کتاب الصلات کې شته، باب القراءة خلف الامام. نو مسلم دا چون کې راخیستې ده، نو بیا امام نووي ورباندې غاړ بحث کړی. اخره کې امام نووي لیکي اجتمعت الامة على انها نزلت في الصلاة، اجتمعت الامة على انها نزلت في الصلاة. امام نووي رحمه الله شارح مسلم دی، هغه وایي اجماع د امت په دې باندې ده چې دا آیت په باره د منځ کې دی، یعنی د مانځه په وخت کې په کار دا دی چې تلاوت ته سړی غوږ کېږي دی او بالکل چپ ورته پاتې شي، او که چپ ورته پاتې نه شي نو ګناهګارېږي. نو یوه مسله خدا شو چې دا آیت په باره د مانځه کې دی. دویمه دا ده چې جناب علي بعضې اعمال داسې وي که نه چې هغه د ضرورت په بنا باندې بیا باقاعده طور سره هغې کې دا حکم که بیا دغه شي نو سړی پې ګناهګار دی. لکه اوس مثلا تعلیم دپاره دا حافظان چې د قرآن مجید یادوي دلته خو ټول شور کوي، لیکن د ضرورت په بنا باندې دا قرنګې د ایصال ثواب دپاره دی کې باقاعده طور سره بعضې حوالې شته دی. مرقات کې هم د قرنګي ابن القیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب الروح کې هم دا مسله باقاعده طور سره ډېره مفصله مدلله مزیداره لیکلې، او د قرنګي باقاعده طور سره فتح القدیر هم دا مسله لیکلې. صحیح دی. نو هغې کې د قرنګي دلایل شته باقاعده طور سره چې صحابه را جمع شوي دي او تلاوت یې کړی دی. صحیح دی. مرقات 4 جلد 193 نمبر صفحه ده، او په زراتیر شباب فضائل القرآن دی، هغې کې وایي که نه، وایي د امام شعبي رحمه الله نه دا نقل کوي. قال الشعبي، امام شعبي د 1500 شاګرد د صحابه او شاګرد دی، د 1500 صحابه او شاګرد دی. د حضرت عمر تنو په دور خلافت کې په سنه کې 21 هجري کې پیدا شوی دی، سم 21 هجري کې، او 1500 صحابه او شاګرد پاتې شوی. مشهور تابعی دی. دا واحد د تابعی راویان نه واحد خو نه، درې څلور داسې نور هم شته دی چې صحیح سته ټولو ته نه روایت کړی، بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، دی ټولو ته نه روایت کړی. دا یو د راویانو نه دی، یعنی ثقه راوي دی، د شپږ واړو سته راوي دی. دی وایي كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرؤون القرآن. دا وګوره دا مرقات کې باقاعده طور سره شته. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره علامه ابن القیم جوزی حنبلی را نقل کړي کتاب الروح کې، او د امام شعبي رحمه الله په روایت سره باقاعده طور سره را نقل کړي. دا وګوره نو اوږد بحث یې پې کړی، مرقات کې هم پې اوږد بحث شوی. نو دونه به درته ووایو، دونه چې یعنی مثلا دا د انصات والا مسله د ضرورت په بنا باندې دلته رفع ده، او یا دا د چې انصات والا مسله په مانځه کې ده. سر دې په خلاص دا دوه جواب شو. پاتې شوه دا خبره چې اوس مثلا ایصال ثواب الی المیت، مړي ته ثواب رسیږي او که نه رسیږي، او یا مثلا دا مروجه چې کوم ختمونه دي د دې بیا شرعي حکم څه دی. نو مړي ته 3 شیزونه په اتفاق د امت سره چې څونه امت دی، هغې کې دا وابیان مابیان هم در واچوه، په اتفاق د دې امت سره 3 شیزونه داسې دي چې هغه ټول وایي رسیږي. یو صدقه چې سړی ورباندې خرچه وکړي، پیسې میسې صدقه کړي، مسجد ته ورکړي، طالب ته ورکړي، مدرسې ته ورکړي، او مثلا یا ګډ مډ حلال کړي، غوی حلال کړي، د هغې کچه غوښه تقسیم کړي، یا پخه کړي، په خلکو باندې وخوري، یا دیګونه. خو بهرحال صدقه تاسو پېژنئ معنی ښه. دویم دعا ده، دعا. صحیح دی. او دریم نمبر کې حج یا عمره ده. نو دا 3 باندې د ټول امت اتفاق دی چې دا مړي پسې رسیږي بلا اختلافه. دې نماز سوا چې نورې کوم مسلې دي، لکه مثلا تلاوت القرآن دی، یا منځ دی، یا روژه نیول دي، نو په دې کې دا چې کوم مشهور 4 مذهبونه دي نو دې اختلاف دی پکې. د امام احمد ابن حنبل او د امام اعظم امام ابو حنیفه رضی الله عنهما د دې دواړو په مذهب باندې
مطلب دا دی چې دوی وایي چې یاره بالکل دا ورته رسیږي بالکل. او د احناف او حنابله وایي چې ما سوا د صدقې او د قرنګي د دعا او د قرنګي د حج او د عمرې نه دا نور چې کوم عبادت دي دا ورپسې رسیږي. او د دې دلایل هم لږ مضبوط دي. او چې کوم شافعیه دي او مالکیه دي یعنی امام شافعي او اکثر بعضی شافعیه موږ سره دي لکه امام فخر الدین رازی یا د قرنګي ابوبکر شافعي مشهور عالم دی صحیح دی. خا بیا معنا میسج اوس په ډیر زیات وګت شوی. نو د دې دوه مذهبونه چې مشهور مذهب د امام شافعي رحمه الله دی او د امام مالک رحمه الله دی د دې په مذهب باندې دغه درې شیان رسیږي چې دا کم تیر می درته ویل د دې نه ما سه ودا نور چې کم دي دا نه رسیږي ځکه قران مجید آیاتونه استدلال کې پیش کوي والله صلی الانسان الا ما سعى او د قرنګ حدیث هم پیش کوي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث هغه کې غدري سيزونه ذکر دي او بهرحال هغه باندې ور ختم شو. لیکن د دې نور د پاره د خدای بلا دلایل په دې کې شته دی چې باقاعده طور سره ورته دا شی رسیږي کنه. یو خدا دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده طور سره فرمایي ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین خوراک هغه دی چې انسان د خپل کسب نه خوري او بچي هم د کسب دی نو بچي به د پسې دعاګانې کوي. یا دا دی چې هغه درې دغه چې راځي چې دا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث هغه کې راځي کنه علم ينتفع به دا سي علم چې پاغي باندې نفع وینو. نفع د علم د څه د قرآن مجید دی چې چاته یو خو هغه به بل تخي هغه به بل تخي هغه به بل تخي نو هغه بل ته چې خي خو تلاوت کوي کنه نو چې بل ته خودنه کې تلاوت ثواب ورسیږي نو خو بیا ورپسې د تلاوت وکاو بیا ثواب ورپسې ورسید بیا به هم ورپسې ورسیږي. بهرحال د دې نور چې کوم دلایل دي نور مر سره د خدای بل دلایل شته خو بیا مسله به ډیره وګد شي. نو د احناف او د حنابلة مسلک دا دی چې بالکل مړی پسې دا تلاوتونه او دا شیزونه رسیږي. پاتې شو چې دا کوم مروج ختمونه دي نو د دې بیا شرعي حکم څه دی نو بیا د علماء او د سینن سبا وخت کې خنه دی لیکل دي نه خلکو به خیر واج جوړ کړي دی. بالکل یو کتاب د کفایت المفتی نوم دی دا مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمه الله لیکل دي کې کتاب الجنائز کې باقاعده طور سره څلورم باب دی چوتھا باب یعنی څلورم باب رسوم مروجه بخانه میت. نو الته لیکل دي وینن سبا خلکو دا مسله نه جوړه کړي د چې دعوت بغیر د ختم نه کوي او ختم بغیر د دعوت نه کوي. حالانکه دا لازم او ملزوم نه دي. ختم ضروری نه دی چې تا چا پسې تلاوت وکړو هغه ته به ډوډۍ خامخا ورکوي. لیکن کنن سبا دی ور نه کړنو مولا به نه دی مولا به د دسې تهمت بر باندې ولګي چې توبې به بیا وباسي توبې په یقین په خدای وکړي چې په ابي زمزم باندې ولامبي او په خانه کعبه کې توبه وباسي بیا صفا بنشي ځکه مولا باندې به خامخا ډوډۍ خوري او لګي پیسې به ورکوي. او فتاوا شامی کې باقاعده طور سره لیکلي کنه چې دا عمل مکروه دی او مکروه تحریمی دی چې د مړي د پاره اتخاذ صلحا او القراء د سیده او بیا غي ختم ورته وکي بیا تلاوت ورته وکي بیا پیسې ورته ورکي. فتاوا شامی کې لیکلي دی الاخذ والمعطي كلاهما آثمان و دې وخت اخیشتون کې ورکون کې دواړه ګناګار دي. او به لیکلي و چې کله دا څوک په دې نیت باندې تلاوت وکي نو د ثواب نه دی شوی نو چې د ثواب نه دی شوی دی خود ثواب خپل ثواب وشي به بل چا پسې وبخي نو چې د نه دی شوی نو بل چا پسې به وبخي. او بحث ور باندې کړي کتاب الجنائز کې غټ مطلب ور باندې خیر مطلب فی القراءه للمیت دا مطلب په دې خبره کې دی چې د مړي د پاره سړی ختم کوي شو کنه او بحث ور باندې کړي. خو خلاصه د خبره ده د علماء نن سبا د څخه نه دی غنلې وي خلکو ته یو رسم او رواج جوړ کړي او د دې رسم او رواج د وجنه هغه ثواب پکې ختم دی سر دې په خلاص شو. بهرحال کفایت کدا فتاوا رحیمیه کې ډېر ښه مسله ور باندې لیکلې مړه معنا اوس میسج به ډېر زیاتو ګوت شي. فتاوا رحیمیه کې لیکلي دي وایي ښه خبره ده چې د کور کم خپل خلک دغه د تلاوت وکي او بهر نه دي فقیران غریبانان مظلومان مسافر مهاجرین او مولایان دا دی راولي غیب باندې د دعوت او خوراکو کې نو خوراک باغی تخالص د الله د رضا د پاره او د مړي ته د ثواب د پاره وي او چې دا څوک تلاوت کوي دا هم خالص د دې مړي ته د ایصال د پاره وي ځکه چې خپل زوی ورپسې وکي نو هغه خو څه اجرت نه غواړي او نه په ذهن کې څه راځي چې زه به پکې بیا وریجې خورم یا به ورکې پروګرام خورم. لیکن که مولا صاحب دی را روان کنو بس هغې ځای نه ملا صاحب په خېټه باندې لاس وهي را وهي چې د خیره سره نن خو شوړه میلاو شوه صحیح دی. دلته زموږ څه ملګري دي هغې باقاعده طور سره ورته ټیکې وایي دې جمعه کې مې 3 ټیکې دي او دې جمعه کې مې 4 ټیکې دي نو اوس وګوره عبادتونو ته باقاعده طور سره ټیکې د قرنګي دا مثلا احسن الفتاوا 2 ځل لیکلي خو صخره دنیا ور باندې کړي صحیح دی. احسن الفتاوا جلد اول دی صفحه د 316 باب رد البدعات نورې فتاوی خلاصه کوي کنه دا دغه نه دا فتاوا فریدیه چې زمونږ استادو خپل پښتون شمس الفقهاء لوی عظیم فقيه مرشد پیر
او د زمانې ستر مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه دغه په فتاوا کې دا مسله حل د دریم جلد دی او صفحه د پوره 300 فصل فی الحمل والغسل والدفن والتعزیه هغه کې باقاعده تور سره لیکلي دي چې مړی پسې روسته سړی چې ختمونه کوي د دې بیا څه حکم دی دا ورته ایصال ثواب حق ہے مگر یہ رسم نه حق ہے و دا کوم رسم او رواج چې خلکو تینا نن سبا جوړ کړی دی دا بالکل ناجایز او ناروا دی لیکن ایصال ثواب مړي پسې بالکل روا دی نو دی که اوس ایصال ثواب خبره خو مې درته وکړه چې هغه خو اسم د زمونږ استادو مذهب دی فتاوا رحیمی حواله مې درکړې او دویم جلد 115 نمبر صفحه د کتاب السنت والبدع ډېر بهترین بحث یې کړی خو له موړ بحث او خلاصې درته ما بیان کړه د قرنګي باقاعده تور سره فتاوا حقانی دا مسله حل کړي فتاوا حقانی دویم جلد دی او 46 نمبر صفحه ده او باب رد البدعات او دا چې نورې څومره فتاوی دي ټول لیکلي محمودي لیکلي مثلا جامع الفتاوا لیکلي امداد الفتاوا لیکلي اوس هم رانه میسج ډیر زیات وګد شو خلاصه به دا وي چې بالفرض خبره دا ده په دې ختمونو متمونو کې چې دا ختمونه متمونه نه دی که کوي یو جماعت کې چې کومه مدرسه پکې وي هغې ته دی بس ورشي ورته دی ویله که موږ ته لږ تلاوت وکړه او دا خبره نشته چې په ډوډۍ به در باندې خورو یو ثواب خبره ده موږ ته لږ تلاوت وکړو یا دې په خپله په کور کې تلاوت وکړي که خامخا تلاوت کوي نو هغه دې بیا ورپسې وروبخي سورت اخلاص دې ورپسې درې کرتي ووایي الحمد دې ووایي ضروري خو نه دی چې ټول قرآن مجید ورپسې ختم کړي دا ښه خبره ده چې ټول ختم کړي لیکن دا چې کوم انداز باندې دوی ختمونه کوي دا انداز ټیک نه دی خو زه په خپله ملا یم نو خو ملا ته پته لګېږي همداسې خو نه ده چې موږ بل ځای نه راغلي یا موږ دا ختمونه نه دي کړي موږ د خدای بلا دا ختمونه کړي الله دې راباندې رحم وکړي او الله پاک دې بس زموږ هغه دغه قبول کړي د هغه مړي په حق کې خو دا دی ښه خبره دا ده چې همداسې صدقه دی کوي کوشش دې دا کوي فقیرانان مظلومان مسجد مدرسه او د وخت ضرورتونه دي د خلکو پوره کوي او مړي پسې دی صدقې کوي دا ښه خبره ده نور خامخا کور ته راوستل د ملا صاحب ضروري نه دي که هغه جومات کې ورپسې تلاوت وکړه هغه هم ورپسې ورسېږي او که مدرسه کې ورپسې وکړه هغه هم ورپسې رسېږي خو دا ضروري نه ده چې خامخا بیټک ته راولې هلته ورباندې خامخا خوراک وکړي خو که بالفرض بیا داسې ملایانې چې هغوی وایي بیټک ته درځو تلاوت درته کوو بیا خوراک هم درنه نه کوو دا بیا ډېره اعلی خبره ده خو داسې ملا به انشاءالله پیدا نه شي. السلام علیکم.